قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپس چینل ستاسو خدمت حاضر یم. ګرانو کتونکو زموږ نوې ویډیو چې د ایډسنس د پیسو د نه رسېدلو په اړه ده، خو تاسو خپله پوهېږئ چې د افغانستان بانکونو ته اوس وخت کې پیسې نشي رسېدلی. نو د چا پیسې رسېدلي دي اکثره خلک له ما نه اوس هم پوښتنه کوي چې پیسې رسېدی شي که نه. نو هغو ته به دومره ووایم چې تر اوسه پورې نه د افغانستان کوم بانک ته د چا پیسې رسېدلي او نه رسېدی شي. نو د هغه نه په دې خوا چې کومو کسانو چې بهر هېوادونو کې اکاونټونه جوړ کړي دي د ایډسنس یا د بل ملګري په نوم یا په خپل نوم، نو د هغو لپاره دا مشکلات ډېر دي. زیات خلک ما نه پوښتنه کوي چې زما پیسې چې دي 15 ورځې ووتې یا 10 ورځې ووتې. نو د هغو لپاره دا ویډیو ده. که چېرې تاسو پیسې د 15 ورځو نه زیات وختلی او ستاسو اکاونټ نه یې رسېدلي، نو دا ویډیو د هغو خلکو لپاره ده. او که چېرې تاسو پیسې مثلا 15 ورځې یا 4 ورځې وتلي، نو د هغو لپاره به دومره ووایم چې دا پیسې چې د اول ځل چې دی تقریبا 15 شپږ 8 ورځو پورې وخت نیسي چې دا پیسې ستاسو اکاونټ ته ورسېږي. کله چې اول ځل ورسېږي دویم ځل بیا مشکل نشته، کېدای شي 2 ورځې کې ورسېږي 3 ورځې، خو اول ځل چې دا اول ځل لږ وخت نیسي. نو دا ویډیو د هغه کسانو دپاره چې چا چې پیسې تقریبا تر 15 ورځو نه زیات وختلی او د هغه اکاونټ ته نه یې رسېدلي، نو دا ویډیو د هغه لپاره ده. د ټول نه مخکې به تاسو د خپل ایډسنس ته راسئ، د هغه هوم پیج ته. له هغه وروسته به د 3 خطي چې درته ښکاري په دې باندې به کلیک وکئ، او له هغه وروسته به دې پیمنټ باندې به کلیک وکئ. له هغه وروسته به تاسو ته دا بله صفحه راخلاصي. دلته دا ویو ترانزیکشن دا کوم پیسې چې تاسو اکاونټ ته لېږل سوي دي هغه تاسو ته ښکاري. په هغې کې په د ویو ترانزیکشن باندې به کلیک وکئ. له هغه وروسته دلته په اخر کې اخر پیمنټ چې تاسو لګولی دا کومې تاسو ته نه دي رسېدلي، په هغې کې به دلته په دې شین خط باندې به لیکلي اټومیټیک پیمنټ وایر ټرانسفر ټو بانک، په دې باندې به کلیک وکئ. کله چې په دې باندې کلیک وکئ تاسو یو بل صفحه راخلاصېږي. له هغه وروسته د لاندې د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک د هغه باندې به کلیک وکئ او تاسو به دې ځای ته راسئ. دا یو صفحه به داسې راخلاصي، دلته د پیمنټ لپاره چې تاسو پیمنټ بانک ته نه دی رسېدلی د هغه لپاره ده. دلته به تاسو په دې سر کې کله دا صفحه راخلاصي اټومیټیک که ستاسو ایمیل په براوزر کې لوګین وي، دلته به تاسو دا پبلیشر آی ډي خپله پکې راغلي په دې ځای کې په دې سر کې دویم کې پیمنټ ډیټ غواړي، یعنې کوم تاریخ باندې تاسو پیمنټ لګل سوی ده، او به تاسو خپل د کومه مخکې صفحه د ایډسنس له لارې تاسو ورغلي اوسئ. دلته تاسو د پیمنټ اکسپټ لیکلی ده، په دې ځای کې پیمنټ ډیټ په دې سر اول سر کې لیکلی دا به کاپي کړئ او په دې ځای کې ورته پیسټ کړئ. او له هغه وروسته دوم پیمنټ نمبر غواړي، پیمنټ نمبر به د اخري کې دلته پیمنټ نمبر لیکلی دي دا به کاپي کړئ او دلته ورته پیسټ کړئ. او له هغه وروسته چې څومره پیسې تاسو لګلي په د اخري ځای کې تاسو اخري ور څومره پیسې لګلي دي هغه پیسې تعداد چې دغه دلته پیسټ کړئ. دلته به راسئ په دې ځای کې د اخري د ډسکرپشن چې لیکلی دلته لاندې پیمنټ لیکل سوی ده، په دې ځای کې دا به تاسو کاپي کړئ او په دې ځای کې ورته پیسټ کړئ او سبمیټ کړئ. کله چې دا سبمیټ کړئ تاسو ته تقریبا 2-3 ورځې وخت تاسو نه اخیستل کېږي چې ایمیل تاسو راشي. تقریبا 15 ورځې پورې موږ صبر وکړئ. 15 ورځې وخت نه نیسي، ډېر زر به تاسو ته د ایډسنس لخوا یو بل ایمیل راځي، هلته به تاسو ته ویل کېږي چې تاسو پیسې چې دي په کوم بانک کې دي یا مثلا لیږل سوي دي لیږل کېدو په حالات کې دي. خو کله چې تاسو کار وکړئ، که چېرې تاسو پیسې کوم بانک کې پرتې وي، نو ایډسنس لخوا نه هغوی ته ایمیل کېږي چې دا پیسې موږ نه سړي غوښتي چې دا پیسې ولې نه دي رسېدلي هغه کس ته. نو هغه پیسې فورا ستاسو پیسې د هغه بانک نه یعنې لیږل کېږي هغه بل بانک ته. دغه د څو بانکونو نه تېرېږي، داسې نه چې ډایرکټ راځي. نو د بل بانک ته لیږل کېږي چې ستاسو پیسې چې دي یعنې انشاءالله ډېر زر به ستاسو پیسې چې دي په دې طریقه باندې ستاسو پیسې ستاسو اکاونټ ته ورسېږي. نو دا وه زموږ نوې ویډیو هیله چې خوښ شوي، ځکه چې دا خلکو ته دا مشکل پیدا کېږي کوم چې نوي جوړ کړي اکاونټونه. مثلا اوس په افغانستان کې مشکل ده، زیات خلکو پاکستان ته پیسې اړولې دي، پاکستان کې ایډسنس جوړ کړي، یا د ملګري یا د بل چا یا د انډیا یا مثلا نورو ملکو کې کوم ځای کې ملګری لري د هغه په نوم ایډسنس جوړ کړی، د خپل ویب سایټونه او چینل یې ورسره لینک کړي دي. نو که په دې طریقه باندې که ستاسو پیسې نه رسېدلي دا همدا کار وکړئ، انشاءالله ستاسو پیسې به ډېر زر تقریبا 4-5 ورځې کې به ستاسو پیسې له هغه بعد ورسېږي، ځکه چې ایډسنس هغه بانک کوم بانک چې ستاسو پیسې پرتې وي او هغه نه یې رسېدلي، نو هغه ته حال ورکوئ چې تاسو باید دا پیسې ولېږئ. نو دا زموږ نوې ویډیو ده چې خوښ شوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله تاسو ته د کوم مشکلاتو په اړه چې ویډیو جوړوو خلکو ته جوړېږي، یعنې کوم مشکل ده د هغه په اړه زه ویډیوګانې جوړوم. مننه له کتنو. د بیا پر ماته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت.